السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ جوړې. دوستانو که چیرته تاسو غواړئ چې د واتساپ لارې نه خپل تصویران، خپل ویډیوګانې او همدارنګې نور اسناد فول ایچ ډي سایز کې که 4K سایز کې وي، په هر سایز کې چې تاسو سره وي هماغه کوالټي کې چاته ولېږئ بغیر له دې نه چې د هغې کوالټي خراب شي یا د هغې کیفیت خراب شي. نو دوستانو په واتساپ کې داسې یو سیټینګ د تاسو سره شریکوم چې د دې سیټینګ په مدد باندې تاسو کولی شئ چې خپل اسناد هر چاته فول ایچ ډي سایز کې فول کوالټي کې ورولېږئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ دوستانو، ویډیو مه سکپ کوئ. ټوله طریقه زه تاسو سره شریکوم، ورځم واتساپ ته او نوره طریقه زه تاسو سره په واتساپ کې شریکوم. خوږو دوستانو، تاسو به خپل واتساپ داسې راخلاص کړئ. واتساپ چې راخلاص شو بیا به لاړ شئ د 3 ډاټس ته، په دې باندې به داسې کلیک واخلئ او دلته به دوستانو تاسو راشئ سیټینګ برخې ته. په سیټینګ باندې به داسې یو کلیک واخلئ. سیټینګ کې به دوستانو تاسو راشئ سټوریج اینډ ډیټا ته، په دې برخه باندې به داسې یو کلیک واخلئ. دلته به خوږو دوستانو تاسو راشئ فوټو اپلوډ کوالټي، په دې باندې به داسې یو کلیک واخلئ او دلته به دوستانو تاسو سره آټو ریکمنډډ انتخاب وي، یا به تاسو سره ډیټا سیور انتخاب وي. دغه دواړه به دوستانو تاسو بالکل نه انتخابوئ. د دې په ځای به دوستانو تاسو بیسټ کوالټي تاسو انتخاب کړئ. وګورئ دا به داسې سلیکټ کړئ او له دې نه وروسته به دوستانو تاسو دغې برخې ته راشئ او دا به داسې اوکې کړئ. اوس که چیرته دوستانو تاسو د خپل واتساپ لارې نه هر ډول اسناد چاته لیږي، هغه به په بیسټ کوالټي یا په های کوالټي کې یا په ایچ ډي کوالټي کې لیږل کیږي. امید لرم دوستانو چې ویډیو نه به څه زده کړې وي. ویډیو مخکې د خپل ملګرو سره شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي. ښه وخت، الله پامان.